په دې مراسمو کې د مرستیال والي مولوي محمد نبی حماس ترڅنګ د جهادي مدرسې د رئیس او استاد شیخ مولوي محمد عیسی بریالي په شمول ګڼ شمېر مسؤلینو، استادانو، علماو کرامو، مجاهدینو او طالبانو ګډون کړی و. د انجمن په دې سیالۍ کې ممتازو زده کړیالانو د شیخ الحدیث علماو او دولتي مسؤلینو په وړاندې مقابلوي تقریرونه وړاندې کړل. علیه السلام مبارک فرمایي چې مؤمن کامل مؤمن نشي کېدلی یو ستاسو څخه تر څو چې زه هغه ته د هغه د پلار او د ولد او تر ټولو خلکو هغه ته محبوب سوی نه یم. چې امام بخاری رحمت الله تعالی علیه هغه په خپل کتاب کې په دې باندې مستقل باب لیکلی دی، په دې باندې مستقل باب جوړ کړی دی چې په هغه باب کې د علیه الصلاة والسلام مبارک د محبت احادیث را جمع کړي دي. د جهادي مدرسې تدریسي ناظم حافظ مولوي نجیب الرحمن وایي تیر تدریسي کال په جریان کې چې کوم اونیز انجمنونه یا د مدرسه کې ترسره سوي وه 1300 کسانو پکې ګډون کړی چې د ممتازو شاګردانو ترمنځ د سیالۍ مراسم ترسره سوه چې اخري انجمن ته 26 کسان ووتل. دا انجمنونه د موږ په اصولو کې په مادو کې و ماده ده د امیر المؤمنین شیخ صاحب را له طرفه څخه بیا ټول کال د انجمنونو جریان لري را روان وي. البته د کال په پای کې بیا یو مقابله‌ای انجمن کیږي. هغه کسان چې په ټول کال کې د مقابلې لپاره راوتلي وي هغه محدود او محصور کسان وي. لکه مثلا د موږ په دغه محفل کې اوس 26 کسان دي دا راوتلي دي. اوس بیا د خپل په مابین کې بیا مقابله سره کوي. بیا د استادانو په حضور کې چې د جامعې او د موږ د مدرسې مرکزی جهادي ټول استادان ناس وي او میلمانه حضرات په ناس وي. بیا دغه په مخ کې به بیا د خپل مقابله سره کوي. د 26 کسان بیا به 3 کسان په امتیاز کې راوځي. ممتاز د کړیال الحمدلله وایي کومې موضوعګانې چې تقریر لپاره ورکول سوي په ښه توګه یې وړاندې کړې. دی وایي دا ډول سیالي به د ښه تقریر د زده کړې لپاره غوره فرصت وي. بلې ولله الحمد موږ د خپل نظام شکریا ادا کوو، بالخصوص بیا د خپل مرکزی جامعې د ادارې شکریا ادا کوو چې موږ ته په دې مجلس او په دې محفل کې وخت او مقرره کړله او موږ ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د محبت د بیان مقرره کړه. موږ دې څخه ډیر خوشاله یو دا د خپل ځان لپاره بالخصوص بیا د امت مسلمه لپاره او د دې اوسنی نظام د ادارې او د طالب علمانو لپاره موږ دا یو بهترینه موقع او دا وخت یو بهترینه موقع بولو چې په داسې محافل او په داسې ځایونو کې داخله وکړي او په داسې مقامو کې بیا د پیغمبر علیه السلام یا د نورو انبیا او یا د دین یا د کتاب خاطر دغه بیانات وکړي. موږ دې ته ډیر لیوالو. د جهادي مدرسې یو بل زده کړیال عبدالغني وایي د باکیفیته زده کړې او غوره تدریسي بهیر لپاره بهترین فرصت چمتو سوی چې اړتیا نشته د دیني علومو زده کړیالان بهر ته د زده کړو لپاره ولاړ شي. اوس خارج نور بهر هیوادو ته هیڅ ضرورت نشته. موږ راغو ته بلنه ورکوو چې زموږ هیواد ته راسي په داسې امن کې خپل سبقان وایي او دلته په خپل استادانو سبقان وایي. نور اوس هغه هیوادو ته هیڅ ضرورت نشته. دلته هر څه رسي هر څومره درسونه چې هغه دلته رسي په داسې مدرسو. مرستیال والي دا سیالي یو ښه نوښت وګڼي چې په وینا د طالبانو د تشویق هڅونې او تقریري روحیې لوړولو لپاره مهم ابتکار دی او لومړی، دوهم او دریم مقام ګټونکو شاګردانو ته انعامونه هم ورکړل.